سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي اتلان به د بنګلادیش د سیالۍ وروسته یعنې د چمپیون ټرافۍ مخکې به 4 نور غټ سیریزونه هم ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ملي اتلان به د بنګلادیش لوبډلې پر وړاندې په نومبر میاشت کې 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي چې دغه لوبې د افغانستان په کوربهتوب په متحده عربي اماراتو کې پیلیږي. د دغه سیالۍ وروسته به بیا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې سره هم یو ډېر غټ سیریز ترسره کړي چې 3 ورځنۍ، 3 شل ورځې او 2 ټېسټ لوبې به ترسره کړي چې دغه سیالۍ بیا د زمبابوې په کوربهتوب ترسره کیږي. او دغسې به د افغانستان کرکټ ملي اتلان به د ویسټ انډیز پر وړاندې هم 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله به بیا په چمپیون ټرافۍ کې ګډون کوي. د چمپیون ټرافۍ مخکې به د افغانستان کرکټ ملي اتلان د بنګلادیش، زمبابوې او داسې د ویسټ انډیز لوبډلې سره 3 نړیوالې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. که وګورو د افغانستان اوسنی کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سره ډېرې خوارۍ کړلې دي، ډېر سیریزونه یې په لار ورته اچولي دي او ډېر روزنیز کیمپونه هم ورته برابر کړي دي. نو د افغانستان کرکټ ملي اتلانو هم ثابته کړې ده چې غټو لوبډلو پر وړاندې ښه لوبې وکړي او ښه ماتې ورکړي. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي اتلانو په 2023 50 ورځ نړیوال جام کې هم ډېرو غټو لوبډلې ته ماتې ورکړلې او داسې په 2024 شل ورځ نړیوال جام کې هم افغانستان ډېرو غټو لوبډلو ته ماتې ورکړلې چې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. یوازې دا نه چې د افغانستان اوسنی کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ ملي اتلانو لپاره لوبې برابروي، داسې د افغانستان اوسنی کرکټ بورډ د افغانستان ابدالیانو لپاره هم لوبې برابرې کړي دي او داسې د 19 کلونو لپاره هم لوبې برابرې کړي دي. تاسو وګورئ چې د ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ مخکې د افغانستان ابدالیانو لپاره 3 اړخیزه سیریز برابر کړی و چې په هغه سیریز کې ډېرې زبردسته بهترینې لوبې ترسره کړلې. نو افغان ابدالیانو وکولی شول چې ایمرجنګ اسیا جام سیالۍ کې په پایلوبه کې سریلانکا لوبډلې ته یو ستره ماته ورکړي. نو انشاءالله د افغانستان کرکټ ملي اتلان به د چمپیون ټرافۍ مخکې هم ښه لوبې ترسره کوي، داسې په چمپیون ټرافۍ کې به هم ښه لوبې ترسره کوي چې تر پایلوبې او نیمه پایلوبې پورې به ځان رسوي. په چمپیون ټرافۍ کې به د افغانستان کرکټ ملي اتلان د انګلستان، اسټرالیا او داسې د ساوت افریقا لوبډلې سره به لوبې ترسره کړي.